ज़माना मुअतरिफ़ है हमारी इस्तिक़ामत का, ज़माना मुअतरिफ़ है हमारी इस्तिक़ामत का, न हमने शाख़ गुल छोड़ी न हमने काफ़िला बदला। पे इल्मी मौज़ूअ की पे इल्मी इख्तिलाफ पे डगर की उलमाओ तशकंजल هغو ته پوچ رد ویل دا ناروا دي په یو شرعي مسله کې. ډېر محترم شهید سعید د ملت اسلام شهید چې د هغه شهادت عرب و عجمو شرق او غرب په هغه اسلامي دنیا په هغه باندې غمجنه سوله، د هغه په یو بې ادبي باندې ذکر یې کړی دی، د هغه ذکر په ډېره سخته بې ادبي کړی دی. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. ज़माना मुअतरिफ़ है हमारी इस्तिक़ामत का, ज़माना मुअतरिफ़ है हमारी इस्तिक़ामत का, न हमने शाख़ गुल छोड़ी न हमने काफ़िला बदला। राह उल्फत में गो हम पर बड़े मुश्किल मकाम आए, राह उल्फत में गो हम पर बड़े मुश्किल मकाम आए, न हम मंजिल से बाज आए न हमने राहनमा बदला. محترمو سامعینو، موږ یوه موضوع باندې علمي موضوع باندې دا بحث کړی و چې علماو ته په علمي موضوع کې په علمي اختلاف په ډګر کې علماو تشکنځل هغو ته پوچ رد ویل دا ناروا دي. په یو شرعي مسله کې اختلاف کېدلی سي، خو علماو ته بد رد ویل دا ناروا دي. دلته هغه یو حضرت چې هغه په علمي میدان کې همیشه د پاره بس د هغه ښکنځل کوي، نو زموږ ډېر محترم شهید سعید د ملت اسلام شهید چې د هغه شهادت عرب و عجمو شرق او غرب په هغه اسلامي دنیا په هغه باندې غمجنه سوله، د هغه په یو بې ادبي باندې ذکر یې کړی دی، د هغه ذکر په ډېره سخته بې ادبي کړی دی. او بیا یې ویلي چې هغه ابن الحاج یا ابن امیر الحاج یا شافعي او مالکي یې په بدل کړي دي، او دا یې په یو بې ادبي کړی ده. نو انسان هر انسان دا په علمي میدان کې خطا کېږي. نو شیخ صاحب رحمه الله هغه کېدلی سي دا لفظي سهوي دي، خو آیا د داسې اوس هر څوک آیا دا غلطي بل څوک نه کوي؟ نو په دې برابر په هغه وخت ما ستاسو سره یې وعده کړې وه چې د دوی یو خطا چې د دوی په ډېرو کتابونو کې شته، خو دا یوه بیلګه ده. نور دا چې نورې څو خطاوې پکښې دي تاریخي توګه باندې موضوعات روایات د دوی په کتابونو کې څومره ډېر دي، او نور دا چې نیم عبارت ذکر که نیم پرېږده په مابین دا څونه ذکر دی، پر دې باندې فلحال زه بحث نه کوم. فقط دا یوه خبره دا ځکه وایم چې ګورئ دا غلطیانې د هر چا په کتابو کې شته، ادبا موږ دا نه ذکر کوو. ګورئ دا تشریحات نابغه دي، دا ابوالعزیز غلام حضرت غلام الحنفي شهید عرف نابغه دی ورته لیکلی دي. د دې په اولني جلد کې دونه سخت دونه لو دونه غټه سهوه دا علمي چې په علمي میدان کې دا مؤرخین ډېر لوی پیغور ګڼي. د دې په اته اتیایمه صفحه کې دا راغلی دي: عبدالغني نابلوسي رحمه الله د شامي د مصنف استاذ دی، د ده یو کتاب دی الحدیقة الندیه. اوس دا خبره په اته اتیایمه صفحه کې د اول جلده کړې ده، دا بیا حضرت د هغه حضرت په خپله هم په تحقیق المختار کې په 101 صفحه کې کړې ده. دا دومره سخته تاریخي سهوه ده، پر دا باندې دوی موږ ته پخوا ډېر ښکنځلو کړي دي، 5 منټه 7 منټه پر دې ښکنځل، خو دا غلطه ده. د تاریخي لحاظه دا ډېره لویه سهوه ده. علامه عبدالغني النابلسي رحمه الله دا د علامه شامي رحمه الله استاذ قطعا نشي کېدلی، بلکې علامه شامي رحمه الله چې څه وخت پیدا کېدی، په دا وخت کې د علامه عبدالغني نابلسي رحمه الله د وفات پوره 55 کاله شوي، هغه 55 کاله مخکې وفات شوی دی، دی 55 کاله بعد پیدا شوی دی. نو دا دومره لویه سهوه ده، دا د دې په کتابونو کې دا هېڅ یو بیلګه ده. نور په دې کې څونه غلطیان دي هغه زه نه ظاهروم، هغه به بیا په خپل وخت ظاهروم. په دا کتاب کې دا دسته. اوس موږ دوې خبرې وثابتو. یو دا
چې زموږ مدعا اوس په دوه خبرو ثابتېږي. یو به موږ د علامه شامي رحمه الله پیدایش هغه د کتاب اوس ثابت و چې هغه په څو سنه کې سوی دی، او بل به موږ د عبدالغني نابلسي رحمه الله تاریخ وفات پیدا کړو چې هغه په کوم وخت وفات سوی. نو علامه شامي رحمه الله دا په څو کې پیدا سوی دی؟ د علامه شامي رحمه الله د خپل زوی کتاب دی قرة عیون الاخیار، چې دا د شامي تکمیله ده د دا کتاب. دی دا وایي چې د ټول نسب ذکر کوي د علامه شامي رحمه الله د علامه شامي زوی در حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها پورې، ځکه دی خو سید دی، دی نو سید هم دی. دی د خپل پلار دغه ذکر کوي چې دی نو د رښتیا هم سادات دي، یعنی دعوی والا سادات نه دي بلکې سمدم سادات دي. دی وای د خپل پلار په ترجمه کې وای فإنه رحمه الله ولد سنة 98 بعد المئة والألف في دمشق الشام. دی په 1198 کې پیدا شو. دا د شامي چې کومه تکمیله ده د هغې شپږمه صفحه ده، په هغه کې به راوکتلی سي. د شامي رحمه الله کتاب دی نسمات الأسحار على شرح المنار المسمى بإفاضة الأنوار. د دې پر مقدمه کې چې د علامه شامي رحمه الله ترجمه چا لیکلې ده نو داسې وایي ولد علامه ابن عابدین فی دمشق، دا سند هغه 1198 لیکلې ده. او دا رقم د علامه شامي رحمه الله مجموع الرسائل چې دا چاپ شوی دی په دې مقدمه کې. دا رقم د امام شامي رحمه الله یو کتاب دی العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر. دا هم د بریلویانو سما دا اورېدلې العلم الظاهر، العلم الظاهر وایي العلم الظاهر في نفع النسب الطاهر. د دې په مقدمه کې هم د ترجمه لیکلې ده. دغه کتاب دی نور رسائل هم شته، دا هم پکې شته. په دغه کې وګورئ په دې کې دا سو د علامه شامي رحمه الله پیدایش په 1198 کې. اوس علامه عبدالغني النابلسي رحمه الله دا په څو کې پیدا سوی دی؟ دا په څو کې وفات سوی دی؟ د تاریخ وفات دی وفات سوی دی په 1143. د 1143 د 1198 در مابین 55 کاله دی په 1143 کې وفات سوی دی. دا په کومو کتابو کې شته؟ نو زه یو ځل خالص هغه کتابونه چې خالص د پر ترجمه لیکل شوي. د مثال په توګه الورد القدسي والوارد الأنسي في ترجمة العارف عبدالغني النابلسي رحمه الله، دا د علامه غزي کتاب دی، په هغې کې دا خبره شته. الفتح الطري الجني في بعض معاصر الشيخ عبدالغني النابلسي، دا د مصطفى كمال الدين دمشقي رحمه الله کتاب دی. العقد السني في مزايا الشيخ عبدالغني النابلسي، دا د حسين بن تعمق کتاب دی. المشرب الهني القدسي في ترجمة الشيخ عبدالغني النابلسي، دا ټول خالص د پر ترجمه لیکلي به یو ټولو کې دا خبره دا رقم د ټول کتلی سي. او د تاریخ په کتابونو کې د 12مې صدۍ پر علماو باندې لیکل شوی کتاب سلک الدرر في اعیان القرن الثاني عشر، دا پر هغه علماو لیکل شوی دی چې په 12مه صدۍ کې کوم علما تېر شوي دي پر هغو لیکل شوی دي. غاټه اوږده ترجمه یې در اخیسته په اخر کې وایي چې مرض رضي الله تعالى عنه في 16 من شعبان سنة 43 و100 و1000 په 1143 کې وایي وفات شو. دا دریم جلدی صفحه 38 ده. او د علامه عبدالغني نابلسي رحمه الله خپل کتابونه چې په هغو کې بیا تقریبا اکثره داسې دي چې د په 1096 کې لیکلي دي. د هغو څه چې کوم کتابونه فلحال د ما سره دلته حاضر دي زه هغه درښیم. دا د یو کتاب دی په تصوفو کې دی، دا چې دا معلومه سي چې وایي د تصوف کتابونه نه ګوري. چې زموږ د تصوف کتابونه ووینئ تاسو ان شاء الله نو حیرت به یوسي. دا فصوص الحکم دا د ابن عربي کتاب دی. د دې شرح ده جواهر النصوص په 2 جلدونو کې، دا شرح ده په 2 مضخمو جلدونو کې. د دې په سر کې چې کومه مقدمه د امام په هغې کې د علامه عبدالغني نابلسي رحمه الله ترجمه ده، په هغې کې د په اول سر کې هغې کې دا لیکلي دي چې دی وتوفي فيها، یعنی په دمشق وفات شو د 24 د شعبان باندې 1143. جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص
دا د فصوص الحکم دی د ابن عربي رحمه الله. د یوازې ابن عربي زما سره 103 کتاب را سره دي. یو د ابن عربي حاتمي او دا هغه صوفي دی چې ګرځه د کتابونه کتل علماو یې ګوري دي نه. یو دا کتاب د دستي پروتي الفتوحات المکیه دا د ټول پر هغه باندې تقریبا ما ټول دغه کړی دي د ځای نشاني مې کړی. نو دا باندې چې دا تصوف سره منکر دي، دا تصوف نه مني، دا د یو کتاب شو. د بل کتاب دی تعطير الانام في تعبير المنام. د دې کتاب پر مقدمه کې چې د کومه ترجمه ده په هغه کې عین دا خبره ده، دغه ترجمه ده، او په دې کې عین دا خبره ده چې په دا ورځ باندې وفات شو. دغه 1143 د یو بل کتاب دی علم الملاحه في علم الفلاحه. دا کتاب په دې موضوع کې دی چې دا اوبه په مځکه کې دننه څنګه پیدا کیږي، لرې دي، نږدې دي، خوږې دي، تروې دي، د ګلانو د کرلو وخت، د درختو په دې موضوع کې دا کتاب د علامه عبدالغني نابلسي رحمه الله دی. د دې په مقدمه کې هم ستا، د دې په پای کې چې دی کوم دغه دی هغه بیا زه چې بعضې کتابونه ذکر کوم هغه به ذکر کوم چې دی په 1143 کې د مقدمې علاوه دی وفات شوی دی. د بل کتاب دی دا بیا په تصوف کې کتاب دی، د تصوف مولویت طریقه، دا یو خاص طریقه ده په تصوف، پر هغه باندې دا کتاب د دې دغه لیکلی دی. پر دې باندې هم د دې په د مقدمه کې ستا مې پر دغه سته چې دا 1143 کې امام عبدالغني النابلسي رحمه الله وفات شوی دی. د کتاب نوم دی العقود اللؤلؤیه في طریق السادة المولویه. دا بیا د تصوف د یو کتاب د توبې په اړه باندې اکثر مبحث دی. الفتح الرباني والفيض الرحماني. دا امام عبدالغني النابلسي رحمه الله په 1143 کې وفات بولي. د دې په مقدمه کې دغه خبره سته. د یو بل کتاب دی النعم الصوابغ في احرام المدني من رابغ. پر دې باندې سید بکداش حفظه الله چې هغه ژوندی علم دی، د محمد عوامه صاحب زوم دی ویل کېږي چې دا اوس هم ژوندی دی. د دې علم پر د باندې ښه غټه مقدمه لیکلې ده. په دې مقدمه کې دغه کړې ده ظاهره کړ چې په 1143 کې ده وفات شوی دی. ګورئ علامه شامي رحمه الله په 1198 کې پیدا شوی دی. علامه عبدالغني النابلسي رحمه الله په 1143 کې وفات شوی دی. نو دا څنګه یو د بل استاد کېدلی شي؟ پردی سړی ور استاد کړی دا رقم غلطي که اوس موږ کولی، اوس په دنیا زموږ په عیبونو باندې دې راډکه کړې وای. خو دا ګوري دا یو نمونه په توګه باندې ماته ته دا وشو. نور چې څنګه موضوع روایات پکې سته، په هغه کې څنګه تاریخي غلطۍ سته، په هغه کې څونه نور شیان سته، هغه به انشاءالله تعالی بیا خپل وخت سره وګورو. ګورئ په دې کتابو کې دا فصوص الحکم نه دي، ته دې دا دویم جلد ماته راکړه. د فصوص الحکم په دا پای کې ګوره کتاب به نو در پایه ګورې، په دا پای کې لیکلي دي وایي دا کتاب ما په 1096 کې ولیکي. په دا پای د دې کې لیکلي دي چې ما دا کتاب چې دی قد فرغنا منه بعد صلاة الجمعة بالجامع الأموي نهار الجمعة 25 من شعبان المبارك من شهور سنة 96 بعد الألف. 1096 په 1096 کې دا کتاب لیکلی دی. دا هغه رقم تعطير المنام هم په دغه کې لیکلی دی. دا رقم د هغه علم الفلاحه هم په 1096 کې لیکلی دی. په 1096 کې چې دا کتاب ولیکي د 1196 پورې 100 کاله سو، د 1198 پورې 102 کاله سو. دی به د دې بعد 102 کاله نور ژوند کوي، بیا به خالص د هغه د پیدایش ورځ نیسي. پر دا باندې موږ ته د 15 منټه 6 منټه خالص پر دا باندې ښکنځل د قرآن په ترجمه کې ماته کړي چې زما په اوله په دا خبره باندې دی خبر شوي. دا یو نمونه ده. ګورئ هر انسان دا غلطیږي، سهو ځین ممکنه، خو پر خپلو سهو باندې ټینګېدل دا عیب دی. او دویمه خبره دا ده چې ګوره شیخ حضرت رحیم الله حقانی تقبله الله دا د اسلام په شهداو کې یو ستر شهید و. څونه خوارۍ، څونه تکلیفونه د دې دین دپاره پر ده باندې تېر شوي دي، څونه جیلونه علمي، څونه ښه خدمات دي. که زموږ د داسې اکابرو ګستاخي وې یا د ژوندو یا د شهیدانو، نو ګورئ هر یوه به بیا د رقمدار چا د کتاب څخه موږ راایستلی سو. او د دې د استادانو په کتابو کې څونه موضوع روایات پراته دي ما بیان کړي دي، خو دا نوم یې نه اخلم. ما بیان کړي د دې په کتابو کې، خو نوم یې نه اخلم. دا د ادب په خاطر زه خیال ساتم. که چیرې دا کار یې نو ګورئ دی او زموږ او د دې در مابین ډېر لوی فرق دی.
موږ خیر د دې در مخه به زه یوه دا خبره وکړم چې دوی دا سهوه سوي د چیش څه دي د دوو خبرو څه سهوه سوي دي. یو د دې خبرې څه سهوه سوي دي چې هلته علامه شامی رحمه الله په بعضو ځایونو کې وایي چې الاستاذ، نو دا چې خالص د استاذ تورې څخه خلاص شي دا کې چې سړی خطا وځي د استاذ تورې څخه، نو دوه جهالته دي. یو جهالت یې دا دی چې په تاریخ نه دی خبر، ځکه په تاریخ کې خو په 1143 کې هغه وفات دی، دا په 1193 کې پیدا شوی دی، نو یو د تاریخ جهالت. دویم په لغاتو باندې جاهل دی، په لغاتو نه پوهېږي. الاستاذ معنا لکه څنګه چې دا استاذ دی د دې معنا ماهر دی، د لغاتو کتابونه وګورئ. او که چیرې علامه شامی رحمه الله یو ځای استاذي لیکلی بیا نو درې جهالت دي، بیا نو په درو علومو کې جاهلان خطا وځي. یو خو د هغه د علم تاریخ سره ناولدتیا ده، بل د علم لغات سره ناولدتیا ده، دریم د علم النسخ سره دا هم جلا یو علم دی. د دې تفصیل به نور بیا زه پر وخت باندې کوم. دا یو خو دی د داسې خطا وتلي دي. دویم بیا د دې څخه خطا وتلي دي دا بریقه چې کومه چاپ شوې ده د هغې پر دغه باندې وایي د هغې چې کومه الحدیقة الندیه ده د هغې بریقې شرح د هغې پر وقایه باندې وایي لیکلي دي چې وهو من اساتذة الشامي. نو ورور دغه دوکاندار لیکلي دي او دوکاندار دا هغه زده کړي دي د هغه دربار د ملاسه. نو دوکاندار خو ستاسو زده کړي دي، مؤرخ ملاسه خو نه دي زده کړي. که تا د داسې زده کړي دي نو دوکاندار د دې نه دی چې سړی علم زده کړي، علم سړی د علماو د مورخینو څخه زده کوي، د تاریخ علم. او که هغه ستاسو زده کړي دي نو د دربار لایان د دې نه دي چې سړی علم زده کړي، علم سړی د علماو باید زده کړي. نو ګورئ زه به یوه خبره درته وکړم، یو د سارا علم دی، یو د شار علم دی. د سارا علم هغه بس ته کیسه کوه، بالا په دربار کې تقریر شروع کړه، بس چې ته تقریر شروع کوې، چې ته مازې کیسه شروع کوې، نیمه یې ژاړي، نیمه یې در باندې راغورځي، نیمه یې هلکه شروع کړه. هغه کار د خپلې هلکې سره دی. هسې ته یوه افسانه شروع کړه، هر افسانه چې تا شروع کوله بس دی بالا راغورځي، دی بالا ته د انځر ګل او در اوسه مې نه یې دا کیسه شروع کېږي. دا د سارا علم دی. دلته علم اسانه دی، ځکه دلته نه تا څوک تاریخ ته راګرځي، نه تا رجالو ته راګرځي، نه تا لغت ته راګرځي، نه تا ضبط ته راګرځي. یو د شار علم دی. په شار کې خلک ستاسو استدلال غواړي، ستاسو صحیح عبارت غواړي، ستاسو صحیح د کتاب حواله غواړي. نو دی د سارام لایان دي. د شار علم ته چې خالص دی ورولدېږي بیخي ډېر وخت نه اخلي، چې خالص دی د شار په علم پوهېږي. دومره غلطیان یې لکه دا خلک چې کوي. دلته یوه خبره یې کوله، هلته د مدخل عبارت مدخل وایي، مدخل وایي. نو د کتاب نوم چې ته غلط وایي ته به وروسته باره نور څه پسې وایي. فضلنا وایي. زموږ په دا رقم خبرو خو د انسان زګر ته ایمان ولاړ شي. دا د دې دا مشر تقریر کوي، 9 منټه ما تقریر واورئ، نه غلطي خالي لفظي کړي. ته چې په 9 منټه کې نه غلطي خالي لفظي کوې او ته بیا د اهل علم سره په علمي دنیا کې بیا ته د استدلال په جهان کې بیا خلک ستا سره استدلال کوي. نو ګورئ بیا زه دا خبره کوم چې ګورئ شیخ رحیم الله حقاني صاحب او زموږ محترم اساتذه دا موږ ته ډېر قدر لري، زموږ تمام اساتذه زموږ ته ډېر قدر لري. که د هغه چیرې بې عزتي وشي موږ په هېڅ شي بیا نه بندېږو، بیا که ښکنځلي که بې عزتي هر شي ته موږ تیار، هېڅ خبره په دې کې نشته. نه به الله موږ په دې شیانو کې سوچ بندو، ځکه که چیرې لو سکت اهل الحق عن الحق لزعم اهل الباطل انهم على الحق. بیا د اهل باطل دا ګمان کوي چې دی پر حق باندې دي. نو ګورئ دا یو کوچنی سهوه ده، دا یو کوچنی دا خالدي په دې دا خو د حسابینه دې ته د دې فکر نشته. د غلطۍ ادراک هغه وخت کېږي چې کله نقاد باندې راپورته سي، یوه ونه سي. دا یوه د دې کتاب یوه خبره موږ د رقم نیولې ده او نیولی سو، خو چې نه سو غږ نه کوو دا ادبا دا احتراما یې نه کوو. که چیرې د احترام دا دغه ولاړ سي د شهداو د بل د اساتذو د مشرانو ده، نو بیا موږ ته ډېر موضوعات را معلوم دي د دې په کتابونو کې، ډېرې صحیح را معلوم دي د دې په کتابونو کې. بیا به یوه داسې ظاهره کړو لکه د